رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، او دا په دغه مبارک سیرت کې تقریبا یا شپږشتم درس دی. دا په دغه مبارک سیرت کې شپږشتم درس یا شپږشتم بیان دی، او اخرنی خبره مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په باره کې کوله چې الله سبحانه وتعالی غله اجازت ورکو د هجرت کولو، او رسول صلی الله علیه وسلم ووتو د مکې نه، او هغه واقعه موږ بیان کړه چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه ووتو، او د مشرکانو اراده دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم قتل کړي، خو الله سبحانه وتعالی د هغه حفاظت وکړو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم غار ثور ته څنګه ورسېدو او هلته څو شپې تېرې کړې، دا ټول موږ بیان کړي. او په لاره باندې یو څو واقعات راغلي وو ناشنا چې هغه موږ ذکر کړي وي. یوه واقعه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم سره یې دمه کوله، او په هغه ټیم کې یو شپنکی راغی او پۍ یې وڅکو د هغوی د بیزې نه. هغه واقعه بیان شوې وه. بله واقعه ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سهل باندې د رسول صلی سره دا سفر وکړو. د سراق بن مالک واقعه هغه بیان شوې وه. او دغه شان بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د معبد په خیمې باندې تیر شو، او هلته څه شي و هغه موږ بیان کړي وو مختصر. په دغه ځای باندې موږ خبره ختمه کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه خیمې ته ورسېدو، او معبد دا یوه زوروره زنانه وه، تکړه زنانه وه. دا به د خپلې خیمې سره ناسته وه، او چې څوک به په دغه طرف باندې تېرېدو نو هغوی له به یې خوراک څښاک ورکوه. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه طرف باندې راغی نو د هغوی سره یو بیزه ولاړه وه چې هغه هم د خپل کنډک نه د کمزورتیا د لاسه پاتې شوی و. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ما هذه الشاة، دې بیزې له څه چل دی؟ نو هغې ورته ویل دا د کنډک نه د کمزورتیا د لاسه پاتې شوی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته هل بها من لبن، پۍ پکې شتي؟ نو هغې ورته ویل چې دا پاتې شوي د کنډک نه د کمزورتیا د لاسه ده. بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغې باندې لاس مبارک راښکودو، او د الله نوم یې واغستو، ویله شله. نو هغه دومره پۍ وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم هم وڅکړو، ابوبکر صدیق هم وڅکړو، او په هغه لوښی کم لوښي کې چې پۍ له شلې وه هغه لوښی ډک پاتې شو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د هغه خیمې نه لاړو. لږ وخت بعد ابو معبد راغی چې د هغه سره خپلې ګډې بیزې وي، او هغه هم کمزور وي چې کمزورتیا د لاسه تلی هم نه شوي. راغی تپوس یې کړو خپلې ښځې ته، وایي چې دا څه قیصه ده، دا پۍ د کوم ځای نه راغلي؟ نو هغې ورته دا خبره وکړه چې مر بنا رجل مبارک، په موږ باندې یو سړی تېر شوی ډېر برکتي انسان، کان من حدیثه کیت و کیت، د هغه خبرې داسې وي داسې وي، ومن حاله کذا و کذا، د شکل او د صورت نه هغه داسې و داسې. دا تفصیل هغې چې کوم بیان کړی د هغې ته به اشاره وکړو، اگر که د دې ځای په خپل ځای کې دی چې کله به د رسول وسلم جسمانی صفات او د هغه صورت څنګه و، دا به انشاءالله په خپل ځای کې بیانو. خو معبد په هغه وخت کې چې لا دوی اسلام نه و قبول کړی، په هغه وخت کې هغې د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا صفات بیان کړي، او دا صفات هغې د ځان نه دي بیان کړي، خو لیدلي دي په رسول صلی الله علیه وسلم کې نه به بیان کړي. دا هغه اوچت انسان دی چې د ده په صفت کولو باندې مشرکان او دشمنان مجبوره کیږي. او ځکه دا مشهوره خبره ده، والفضل ما شهد به الاعداء، او فضیلت هغه دی چې دشمن پې ګواهي کوي. لکه کله چې ستا دشمن وایي چې ته ښه سړی که نه، دا غټه خبره، او که دوست وایي چې دا ښه سړی نو دا دومره غټه خبره نه ده. نو د رسول صلی الله علیه وسلم دشمنانو به هم د هغه صفت کوو، مجبوره شوي وو دې ته.
بل الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم له یو ناشنا رعب ورکړو، یو ناشنا مقام یې هغه له ورکړو چې چا به ولیدو نو هغه به مجبوره شو چې صفت یې وکړي. انشاءالله را به شي په سیرت کې چې بعضو خلکو اسلام څنګه قبول کړی، د رسول صلی الله علیه وسلم خواته راغلي د دشمنۍ په نیت باندې، واپس تللي مسلمانان دي، تپوس ترې شوی دی ولې وي دا کوم مخ چې موږ ولیدو نو په الله دې زموږ قسم وي دا مخ د دروغجن انسان نه دی، دا مخ د دوکهباز انسان نه دی، دا مخ د منافق انسان نه دی، دا مخ دا وایي چې دا سړی رښتینی انسان دی. الله سبحانه وتعالی داسې علامات راښکاره کوي د انسان په مخ باندې. عام چې کله د دې پیغمبر امتي دیندار د هغه د مخ نه رڼا خیږي او د هغه د مخ نه حیا ورځي سړي له، نو چې بیا د دې امت سردار رسول صلی الله علیه وسلم د هغه مخ مبارک به څنګه و، هغه به څنګه پړقېدو، د هغه به څنګه ښایسته صفات. الله دې اوس زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. معبد الخزاعیه خپل خاوند ته ووایي ما چې کوم سړی لیدلی و نو د هغه مخ ځلیدونکی و، یو دا صفت بیان کړو چې د هغه مخ ځلیدونکی و، پړقېدونکی و، مخ یې روښانه و او دغه شان الله وله ډېر ښایست ورکړی و، ډېر ښایسته یې پیدا کړی و، نه داسې پیړو او نه جسم داسې غټ و چې سړی د هغې د لاسه بد ښکاري، او نه د هغه ویښته ولیدلي وو د سر بلکې ګڼ ویښته یې و مزدار، وسیم قسیم ښایسته انسان و چې انسان به ورته کتو نو هغه به خوشحالېدو، او سترګې د رسول صلی الله علیه وسلم وې غټې سترګې وې او باڼه د هغه د سترګو غټ غټ باڼه و او روزي د هغه اوږدې او نرۍ روزي وې او اواز د هغه درون اواز و او مرۍ یې دنګه مرۍ وه او د سترګو سپینوالی تک سپینو او توروالی تک تورو او ویښته یې تک تورو، مزیدار ویښته و چې نه هغه بلکل نرم ویښته کم چې ولیږي او نه هغه چې ګونجي ګلګتې ویښته یې هغه هم نه و، او کله چې به غلی ناست و نو وقار او عزت دا به د هغه په مخ کې ښکاره کېدو، او چې کله به یې خبرې کولې د خبرو به ځان له ښایست و. په خلکو کې ما داسې ښایسته انسان وی نه و لیدلی او دومره خوږ انسان ما په خلکو کې نه دی لیدلی. خبرې چې به یې کولې ته به وایې چې د ملغلرو امیل دی او دی جوړی، دومره ښایسته د هغه خبرې وي، نه هغه داسې چیتو چې بد ښکارېدو، نه هغه داسې دنګ و چې د هغې د لاسه بد ښکارېدو، بلکې د هغه جسم منځنی جسم و او چې خبرې به یې کولې نو ملګري به ورته غلي وو، داسې ملګري ورسره وو چې څه به د وي نو هغو به غلي ناست وو، ساه به هم په زور نه اخېستو د پیغمبر په مخ کې، او چې ده به څه ووایي نو ملګرو به تادي وکړه د خبره به یې منله. په مخ باندې داسې علامات نه وو چې لکه یو نیم سړي دا مخ داسې مخې چې ته به یې چې دی خفه دی یا غوسه دی نه وي، د هغه په مخ باندې داسې علامات نه وو چې خبرې به یې کولې واضحه خبرې به یې کولې، په خبره باندې به هر سړی پوهېدو. دا صفت معبد په هغه وخت کې کړی چې اسلام یې نه و قبول کړی. خاونې چې دا خبرې واوري او دا صفات یې واوري نو وی چې انی والله اراه صاحب قریش، دی ماته قریش والا ښکاري، قریش هغه ملګري هغه چې پسې ګرځي. ګوره څنګه هغه د دې صفاتو نه وپېژنده چې دا به هغه انسان نو بیا پسې چې کله ورته دا خبرې وکړه نو هغه ابو معبد وي زه ځمه په هغه پسې که چېرته الله ماته د هغه ملګرتیا نصیب کړي، ولا افعلن ان وجدت الى ذلك سبیلا، زه به دا کار لازم کوم که زما پې وس ورسېدو. په دغه ورځو کې اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها وی چې په مکه کې به دا اواز راتو دا اشعار به ویلی کېدو خو ویونکی نه ښکاره کېدو، او په هغه اشعارو کې دا و چې جزا الله رب العرش خیر جزائه رفیقین حلا خیمتی معبدی. وی دوه ملګري راغلي و خیمې د معبد ته، هما نزل بالبر وارتحل به،
او دواړه ښه په خیر خیریت سره راغلي او په خیر خیریت سره تللي دي. وافلح من امسى رفیق محمدي، او هغه سړی کامیاب دی څوک چې د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری شو. فیا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي. نو قصي ته وی خاندان، قصي خاندان چې کوم وی الله څومره اوچت نعمتونه او عزتونه ستاسو دپاره را جمع کړي دي. ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. بنو كعب خاندان ته وی دوی ته د دوی د لور د دوی د خور مبارک شي دغه جنۍ چې د هغې ځای د مؤمنانو د دمې ځای دی. سلو اختکم عن شاتها و انائها، د خپل خور نه تپوس کوي د هغې د بیزې په باره کې او د هغې د لوښي په باره کې. فانکم ان تسألوا الشاة تشهدي، دا خو پرېږدي که د هغه بیزې نه په خپله تپوس وکړو نو هغه به هم ګوایي ورکړي چې دا پیغمبر دی. د هغه بیزې نه وایي تپوس وکړي. دا اشعار ویل کېدو. اسماء رضی الله عنها وایي چې ما درينا أين توجه النبي صلى الله عليه وسلم. موږ ته دا پته نه و چې رسول چېرته تللی. اذ اقبل رجل من الجن، دا په پیریانو کې یو کس یو چې مکې ته راننوتی او دا ابیات او دا اشعار وي او خلک پسې روان وو په دې اواز پسې، خو لیدو یې نه تر دې چې د مکې نه ووتو. خو خلکو ته دومره پته ولګېده چې رسول سم مدینې ته مخ کړی روان دی، ځکه چې د معبد خیمه دا معلومه ده چې دا د مدینې په لار باندې راځي او په وخت کې معروفه او مشهوره او خلک به هلته تلو دمه به یې کول. نو دې دلاسه هغوی ځای وپېژندو. په دې لاره کې یو واقعه دا راغلې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم د ابو بریده سره ملاو شوی او دا د خپل قوم مشر و. دی هم راوتی و د رسول سلم په طلب کې رسول سلم یې لټو که د انعام ماته میلاو شي. د دغه انعام دپاره راوت. نو چې څنګه د رسول سره میلاو شو او خپل قوم ورسره مو د رسول سلم د خبرو نه متاثره شو او په هغه ځای کې اسلام قبول کو. او سبحان الله په هغه وخت کې ورسره د قوم اویا کسانو هم اسلام قبول کو. دا صرف د رسول سلم د خبرو نه متاثره شو او بیا یې د خپل پټکی وایستو او د هغه سره چې کوم غش او د هغې نه چاپېره کړو هغه یې نیولی و. اعلان یې وکړو چې د امن باچا او د سلامتیا باچا راغلی د دنیا به ډکه شي د انصاف او د امن نه او لاړ واپس. صرف د رسول سلم د ملاقات نه متاثره شو اسلام قبول کو. دې ځای کې دا فایده چې موږ له پکار دي چې غیر مسلمه هغه د هر مذهب سره تعلق ساتي چې هغوی د خپلو اخلاقو نه د خپل کردار نه متاثره کو. دا نه چې هغوی موږ ته وګوري او دا ووایي چې دې اسلام ته زه نه ننوځم، دې اسلام کې څه دي. هغه کارونه ونه کړو چې د هغې د لاسه موږ بدنام شو او بیا نسبت اسلام ته کي. داسې کارونه ځان لرې ساتل پکار. ځکه ما تاسو ته یو خبره مخکې هم کړې وه چې داسې اخلاق استعمالوئ، داسې کردار جوړ کوي، داسې خوی چې کتونکی دا ووایي چې امتي داسې دی نو چې پیغمبر به یې څنګه و. داسې اخلاق جوړ کړي او داسې ډېرې واقعې راپېښې شوي دي چې غیر مسلمه د مسلمان د اخلاقو نه متاثره شوې. خو چې اوس یو غیر مسلمه تا سره به کمپنۍ کې کار کوي او د مانځه ټیم شي ته هم د هغه سره یو ځای ناستې او یو ځای تاسو فلمونه ګورئ، یو شان مخ دی، یو شان لباس دی. نو هغه وایي چې د اسلام ته ننوتو کې څه دي آخر. خو صرف دی ځان ته مسلمان وایي زه ځان ته هندو یم، دی ځان ته مسلمان وایي زه ځان ته کرسچن ویم، دی مسلمان وایي زه یهودي ویم. نور خو ظاهره کې خو دواړه یو شان دي. مونځ دی نه کوي مونځ زه نه کوم، دروغ دی وایي دروغ زه وایم، دوکې دی ورکوي دوکې زه ورکوم، ګیره زما نشتې هر ساري خریم هر ساري دی مخري، لباس ته دا زما یو شان دی، یره د الله په ده کې هم نشتې یره د الله په ما کې هم نشتې، نشې تماشې زم کوم نشې تماشې دی هم کوي. نو فرق څه دی؟ دی د څه نه متاثره شي چې اسلام ته ننوځي، د څه نه متاثره شي؟ متاثره کول خو غواړي که د اخلاق نه، د خوی نه، د کردار نه چې راشه وروره زمونږ دین دا دی او لنډ تعریف وایي زما د دین دا زه یم.
دا وګوره د اخلاق چې زما کوم دي دا دین ښوولي، دا عبادات موږ ته دین ښوولي، دا کردار موږ ته دین ښوولی. یو سړی د رسول سره ملاویږي او په یو ملاقات کې اسلام قبلی او بیا د قوم او یا کسان اسلام قبلی او بیا دا سړي نه د دې سړي نه داعي جوړېږي او ځینې نورو خلکو له هم دعوت ورکوي د اسلام، خو د متاثره شوی د اخلاقونه کې. رسول صلی الله علیه وسلم په دې لاره کې د زبیر رضی الله عنه سره ملاو شوی او هغه د مسلمانانو په یو قافله کې روانو، په تجارت باندې وتي و تجارت له تلي و دوی بیا روانو واپس د شام نه. نو په لاره کې زبیر رضی الله عنه دو سپینې جوړې راواغستې، یو یې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورکړه او بل یې رسول صلی الله علیه وسلم له ورکړه چې دا جامې تاسو واغوندئ. دا سفر د رسول صلی الله علیه وسلم روانو او کله وته د رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه موږ تاریخ ذکر کړو د سفر میاشت ویشتم تاریخ ته سفر میاشت د پیر په ورځ اتم ربیع الاول نو څو ورځې شوې؟ 11 دې کې که حساب کوئ که څه 11 ورځې شوې، دې کې څه شک شته؟ 11 ورځې شوې. رسول صلی الله علیه وسلم د پیر ورځ وه اتم ربیع الاول 14 کال د نبوتو او رسول صلی الله علیه وسلم قباء ته نږدې شو. قباء ته رسول صلی الله علیه وسلم نږدې شو او هلته په مدینه کې مسلمانانو دا خبره اورېدلې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه راوتی دی. نو مدینې والا دوی به روزانه راتلو د رسول صلی الله علیه وسلم انتظار به یې کو. حره علاقه دی، کارجنې علاقې د دغه طرفونو ته به راوتو د مدینې د باډر ته او په هغه ځای کې به ناست وو، د رسول صلی الله علیه وسلم انتظار به یې کو ګرمي به پرې زوروره شو وبه سېزل نو دوی به واپس لاړو. دا د دوی روزانه طریقه وه چې د کمې ورځې نه اورېدلي چې رسول صلی الله علیه وسلم راوتی، په شوق کې وو، په انتظار کې وو. نو کله چې دوی په دغه انتظار باندې ناست وو یا دوی واپس رالو، کله چې انتظار یې کوو د غرمو وسېزل واپس لاړو، نو په یهودو کې یو کس و چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو او د هغه سره بل ملګری ولیدو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړو سپینې کپړې اچولي. نو د یهودي نه صبر ونه شو او د اواز یې وکړو ای د عربو ټولګیه دا ستاسو هغه نیکه دی را روان دی، هذا جدكم الذي تنتظرونه، هغه دی را روان دی. فثار المسلمون الى السلاح، مسلمانانو اسلحې راووستې او راووتو ټول. او په بنو عمرو بن عوف چې کومه علاقه وه په هغه ځای کې د تکبیر یو اواز اوچت شو، مسلمانانو د خوشحالۍ نه وویل الله اکبر، اسلحې راووستې، د اسلحو شور شو، په اسونو باندې، په اوښانو باندې، په سورلو باندې سواره شو، راووتو رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالو، په رسول صلی الله علیه وسلم پسې، په رسول صلی الله علیه وسلم باندې سکینت او وقار یو ناشنا نور و په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې دوی راننوتو په دغه ځای کې دا وحی نازلېده په رسول صلی الله علیه وسلم باندې. د بعضې روایتونو مطابق دا آیت دغه ځای کې نازل شوی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کوي په سورة التحریم کې فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله وی د دې پیغمبر ملګری زما او جبريل ملګری وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان ملګری. دغه نیکان ملګری دي مؤمنان چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ولاړو. یو زیر الله رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې ورکو چې ته غم مه کوه، ته یوازې نه یې، تا سره دا مؤمنان دي، ستا سره ملائک دي، ستا سره جبریل دی، ستا سره الله دی. او داسې انسان چې الله ورسره وي او جبریل ورسره وي، ملائک ورسره وي، نیکان مؤمنان ورسره وي، د ابوبکر په شان ملګري ورسره وي، د عمر په شان ملګري ورسره وي، د عثمان او د علي په شان ملګري ورسره وي. لنډه ده چې د صحابه کرامو په شان ځوانان او زمري ورسره وي خوا او شاته. نو دې سړي ته دشمن هېڅ هم نشي ویلی د الله په توفیق سره.
رسول صلی الله علیه وسلم قباء ته ورننوتو، هغوی ټول رالو، رسول سره ملاو شو. رسول وسلم د بنو عمرو بن عوف چې کومه محله وه، کومه علاقه وه، رسول وسلم هلته ورغی. او دی ساتي د پیر ورځ وه، د ربیع الاول میاشت وه. نو ټول د ابوبکر صدیق رضی طرف ته راتاو شو، او د هغو دا خیال و چې پیغمبر دا دی، ځکه چې ابوبکر صدیق رضی د رسول صلی الله علیه وسلم نه مشر ښکارېدو، اگر که عمر کې تی کم دی. نو ټول راجمع شو، تر دې چې کله ګرمي زیاته شوه او ګڼه مو وه، او رسول صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. ابوبکر صدیق رضی صادر راواغېستو، په رسول صلی الله علیه وسلم له پاسه یې ونیو، سوری یې پرې جوړ کړو. نو خلکو ته پته ولګېده چې پیغمبر دا نه دی، هغه دا دی. دغه ناشنا ورځ وه په مدینه کې، دغه ناشنا اختر راغلی و په دغه علاقه والا باندې. ټول راوتي و د رسول صلی الله علیه وسلم استقبال ته ولاړ. یهودیان هم خبر شو چې هغه انسان راغی چې کم موږ په تورات کې موندلی دی، د کم تذکره چې په انجیل کې شوې ده، هغه هم خبر شو. خو د هغوی هغه عداوت او بغض د هغې یو څو نمونې به زه تاسو ته یا دې درس کې بیان کړم یا پر روان درس کې. رسول صلی الله علیه وسلم په قبا کې د کلثوم ابن الهدم په کور کې پاتې شو، او علي بن ابي طالب رضی شاته پاتې شوی. علي بن ابي طالب رضی د رسول صلی الله علیه وسلم نه 3 ورځې لیټ دی په مکه کې، د دې دپاره لیټ شوی چې هغه امانتونه واپس کړو، هغه حقدارو ته ورسول. سیرت کې راځي چې ثم هاجر ماشیا علی قدميه، او بیا هغه مدینې ته پیاده راغلی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه د مدینې سفر مکې نه مدینې ته د هغه پیاده کړی دی او یوازې کړی دی. خو راورسېدو هغوی پسې د کلثوم ابن الهدم کور ته، کوم ځای کې چې رسول صلی الله علیه وسلم و. رسول صلی الله علیه وسلم په قبا کې 4 ورځې تېرې کړي دي، د پیر ورځ ده، او بیا منګل، او بیا بود، او د جمعرات ورځ. هلته رسول صلی الله علیه وسلم د یو جومات بنیاد کېښودو چې هغه جومات ته څه ویلی کېږي؟ مسجد قبا. الله سبحانه وتعالی د دې جومات مبارک کې وایي په سورة التوبه کې لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هغه جومات چې د اولې ورځې نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی دی، هغه جومات چې د هغې بنیاد رسول صلی الله علیه وسلم ایښودی. رسول صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې د دې جومات بنیاد کېښودو. دا 4 ورځې دغه ځای کې خلکو سره تېرې کړې. ناشنا خوشحالي وه په خلکو باندې، خلکو د خوشحالۍ نه خوبونه نه ورتلو، خلکو د خوشحالۍ نه تر دې چې بعضو پکې دا وایي موږ خوب وینو چې د الله پیغمبر زموږ په منځ کې، دا ټول د رسول صلی الله علیه وسلم نه چاپېر. 5مه ورځ وه چې دا د جمعې ورځ وه. رسول صلی الله علیه وسلم خپل سورلۍ باندې سور شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه سور شو. او رسول صلی الله علیه وسلم ماماګان بنو النجار، دا خو مدینه کې و که نه، نو رسول صلی الله علیه وسلم خپلو ماماګانو ته هم خبر ولیږو چې زه راغلی یم، نو تاسو راشئ. نو هغوی هم ټول رالو، د رسول صلی الله علیه وسلم د ماماګانو چې کوم خاندان هغه ټول رالو، او د ځان سره یې تورې او اسلحې دا ټولې راغستې. رسول صلی الله علیه وسلم مدینې طرف ته مخه کړه. نو په لاره کې د بنو سالم ابن عوف په علاقه کې او د هغوی په محله کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې جمعه راله. نو اولنۍ جمعه د دوی په علاقه کې شوې ده. اولنۍ د جمعې مونځ او جمعه دا به کوم ځای کې شوې ده؟ دا د بنو سالم ابن عوف په علاقه کې شوې ده. رسول صلی الله علیه وسلم هلته جمع وکړه، خطبه وکړه، او تقریبا په دغه وخت کې 100 کسان وه. 100 کسان را جمع شوي دې منځ ته. د جمعې د منځه نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو مدینې ته. هغه ورځ د هغه ورځې نه دې ته ویلی کېږي مدینة رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې خپل نوم چې دغه یثرب دی، د دې زوړ نوم دی او پخوانی او اصل نوم یې دغه دی. خو چې په کومه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم دې یثرب ته راننوتو، نو د مدینې نوم د یثرب نه شو مدینة النبي صلی الله علیه وسلم. خو اختصار سره د خلک مدینه وایي، ځکه چې دغه اوږد نوم سړی په مخه نشي ویل. خو مدینه مطلب خار دی، خار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا تاریخي ورځ وه. په هغه ورځ د کورونو نه د تکبیرونو اوازونه راتلو، د مدینې کورونه خوځېدلي وو د الله په حمدونو سره، د الله په ثناګانو سره. او کمې چې ماشومانانې وې
او ماشومانانو هغوی هم راوتي وو د رسول صلی استقبال ته ولاړو او چې څنګه رسول صلی راښکاره شو نو هغوی دا اشعار وی اشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ومن بني سپومۍ روخته د ثنيات الوداع د طرفنا ومن بني شکر لازم دی د الله او هغه انسان چې الله را لېږلی ته زموږ منځ ته جئت بالامر المطاع داسې خبرې دې راوړي دي چې هغه به لازم منلی کېږي په هغې باندې به عمل کېږي رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی انس بن مالک رضی الله عنه وی مدینه په هغه ورځ باندې سمه رڼا وه او پړقېده او خلک په خپلو کپړو کې نه ځایېدو خلک خوشحاله و ټول را جمع شوي و رسول صلی استقبال ته راوتي و ځکه چې دا سید الاولین والآخرین را روان دي او د هغه انسان را روان دی چې د ځمکې په دې مخ باندې د ده په شان غوره انسان نه قدم ایښودی دی او نه به قدم کېږي انس بن مالک رضی الله عنه یو هغه ورځ وه چې رسول صلی راننوتو مدینې ته ما ته یاد دي مدینه پړقېده خلک خوشحاله و مبارکیانې خوشحالیانې او یو هغه ورځ و چې رسول صلی وفات شوی و او هغه خښ کړی شو نو هغه ورځ بیا تکه توره ورځ به په مدینه باندې راغلی و رسول صلی وسلم مدینې ته راننوتو انصار د رسول صلی وسلم نه ګیر چاپېره ټول را جمع شوي اگر که انصار مالداره نه و ټول داسې مالداره نه و بعض پکې و چې هغه مالداره و نور اکثر چې دی هغه غریبانان خو د هر یو دا ارمان و چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره دیره شي او رسول صلی الله علیه وسلم زموږ سره دمه وکړي او زموږ سره به اوسېږي الله سبحانه وتعالی د دې قوم صفت په قرآن کې کړی یحبون من هاجر الیهم دا قوم هغه قوم دی چې دوی هغه خلک خوښوي څوک چې دوی طرف ته هجرت وکړي ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الله وی دا داسې قوم دی که دې مهاجرینو ته څه میلاویږي د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه یا غنیمت تقسیمیږي دوی ته به که ډېره حصه میلاویږي د دې قوم دومره صفا زړونه وي چې په زړه کې ورته هېڅ هم نه راشي الله وی ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله وی دوی نور له ترجیح ورکوي په ځان باندې اگر که به دوی باندې لوږی په دغه ورځ دا غریبانان د چا به یو کوټه کمره وه هغه به هم د رسول وسلم د اوښ دا پړی راونی و یا رسول الله دلته راځئ هر یو به کوشش کوو چې رسول وسلم محله باندې چې به رسول وسلم تېرېدو محلې والا به راووتو یا رسول الله دلته راځه سړي ډېر دي یعنې موږ به دې دفاع کوو یا رسول الله سړي ډېر دي اسلحه ډېره ده نعمتونه هم ډېر دي یا رسول الله دلته راځه یو به راغی د رسول سم د اوښې پړی به یې ونیو بل به را مخکې شو هغه به پړی ونیو رسول سم به ورته خلو سبیلها فانها مأموره دا پرېږدئ دې ته امر به کېږي دا به د الله په حکم باندې په یو ځای کې کښېني خو د هغوی زړونه نه صبرېدو د دې خبرې نه بعد به پکې یو راغی راننوتو رسول سم د اوښې هغه پړی به یې ونیو او بس روان به یې یا رسول الله راځي زموږ طرف ته رسول سم به ورته پرېږدئ الله بندګانو دا سورلي پرېږدئ دا په خپله کښېني دې ته به الله امر کوي تاسو د دې نه غلي شي د رسول سلم د سورلۍ نه چاپېره ناشنا قوم ولاړو ناشنا ځوانان ولاړو هغه ځوانان ولاړو چې تاریخ هغه شان ځوانان بیا نه دي لیدلي هغه ځوانان ولاړو چې هغوی د دې پیغمبر دپاره د خپل هر څه قربان کړي وو هغه ځوانان ولاړو چې الله د هغوی په باره کې ویلي دي چې زه دوی نه راضي یم او دوی ما نه راضي دي هغه ځوانان د رسول صلی الله ګیر چاپېره ولاړو چې رسول صلی الله د دوی سره څوک محبت کوي نو دا مؤمن دی او څوک چې د دوی سره بغض کوي دا به منافق رسول صلی الله روانو په خپل سورلۍ باندې نو اوښه یې کېناسته او په هغه ځای کې کېناسته په کوم ځای کې چې مسجد نبوي دی کېناسته رسول صلی الله علیه وسلم لا کوشش نه و چې بیا پاسېده ولاړه روانه شوه
بیا واپس د سورلي راله او په دغه ځای کې کېناسته او دا محله دا د بنو النجار محله ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ماماګانو محله ده او دا د الله بس یو کار و چې د اوښ هم په دغه ځای کې کېناسته او د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې زه د ماماګانو په دې محله کې هغه ځای کې کوشم نو الله سبحانه وتعالی هم دغه شان وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه د دې اوښې نه راکوشو ابو ایوب انصاري راغی او د رسول صلی الله علیه وسلم کیجاوی راوچته کړه او سامان یې راوچت کړه کور ته ننوتو. داسې میلمستیا د میلمنو چلې زده کوي د دوی نه دا نه چې یا رسول الله ځو ما سره کیجاوی راوچته کړه سامان یې راوچت کړو ننوتو خپل کور ته. نور صحابه کرامو یا رسول الله موږ سره ځو نو یې سړی خو هغه ځای ته ځي چې کوم ځای ته سامان لاړ شي. ابو ایوب سامان وړی بس د ده کور ته به ورشو. رسول الله سلم تپوس وکړو په دې منځ کې وایي زما دې ماماګانو کې او په دې دوی په دې خاندان کې د چا کور ډېر نږدې دی؟ ابو ایوب وایي یا رسول الله هغه هم زما کور نږدې دی. وایي هذا داري و هذا بابي دغه مې کور دی او دا د کور دروازه ده بلکل دلته یو موږ نږدې یو. رسول صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته روان شو نو اسعد بن زراره رضی الله عنه راغی. چې اسعد بن زراره راغی نو د رسول صلی الله علیه وسلم د اوښې هغه پړی ونیو نو هغه یې روانه کړه یا رسول الله دا موږ سره ولاړی. داسې عزت داسې تکریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه سورلی ولم نه پرېښود داسې راغی بس پړی نه ونیو یا رسول الله دا به موږ سره یي چې ته یې دلته دا به موږ سره یي. رسول صلی الله علیه وسلم ننوتو د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور ته. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د دې تذکره به انشاءالله پر روان درسونو کې هم راځي خو د ده په سیرت د ده دې سیرت ته مختصر اشاره. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه انصاري چې ویلی شي نو پته ولګېده چې د کوم ځای دی دا د مدینې دی. ابو ایوب انصاري د خپل نوم چې دی خالد بن زید دی. خالد بن زید او دا زمونږ کمی دی چې ګوره موږ ته ډېرو صحابه کرامو نومونه نه دي معلوم لکه ابو هریره ابو بکر ابو ایوب او داسې نور صحابه کم چې مشهور دي په کنیت باندې نو دیم مشهور دی په دې ابو ایوب باندې نور خپل نوم چې دی خالد بن زید دی او دیم په بنو نجار کې دی. او موږ چې کله بیعة العقبه ذکر کوله د دې تذکره پکې راغلې وه که نه وه دی په هغه سویمه کې و بیعت چې کوو په اولنۍ کې که دویمه کې و په دویمه کې د رسول سره بیعت کړه. رسول صلی الله علیه وسلم د ده په کور کې دیره شوی اشنا انسان. یو پیر ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ماسپښین دې ټیم کې راووتو د کور نه سخته ګرمي وه او د ورځې د منځنۍ حصه وه. عمر بن خطاب رضی الله عنه ملاو شو ورته وی ابوبکر وی ما اخرجک هذه الساعه ته څه کې دا ټیم راوتی خلک کورونو کې ناست وی لوږې راویستی یم وږی شوی یم. عمر ورته وی په الله مې قسم زم دقې راویستی یم. فبینما هما كذلك اذ خرج عليهما النبي صلی الله علیه وسلم د دواړه په دغه حال و چې رسول صلی الله علیه وسلم راووتو. ما اخرجكما هذه الساعه تاسو دواړه څه کوئ دا ټیم ګرځي؟ وی یا رسول الله په الله دې زموږ قسم یې لوږې راویستي. رسول صلی الله علیه وسلم وانا والذي نفسي بيدي ما اخرجني غیر ذلك زما دې په الله باندې قسم یې زم لوږې راویستی یم. د دې لپاره راووتو چې چاخواله به ورشو قوما معي راځئ ما سره. چېرته ځو یا رسول الله؟ وی ځو په ابو ایوب پسې. رسول صلی الله علیه وسلم ته پته وه او انسان په هغه انسان پسې ځي چې هغه ته پته وي چې دی زما راتلو ته خوشحالېږي دی په ما باندې ځان قربانوي. رسول صلی الله علیه وسلم ورغی د ابو ایوب انصاري کور ته او ابو ایوب به همیشه د هغه دا کار و چې د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره به خوراک جمع کوو دا به رسول صلی الله علیه وسلم لازم لیږو دا خوراک به رسول صلی الله علیه وسلم ورکوو. وی کله چې دوی دې دروازې ته راورسېدو نو آواز وکړو نو ام ایوب رضی الله عنها هغې وله دنې نه آواز وکړو او دی ورته ووایي مرحبا بنبي الله د الله پیغمبره په خیر راغلی او ستا سره چې کوم میلمانه دي هغوی ته هم په خیر وایم. رسول صلی الله علیه وسلم این ابو ایوب ابو ایوب کوم ځای کې
ابو ایوب خوا کې پټی و، ځمکه وه د هغه کجورو ونې وې، په هغې کې یې کار کو. د رسول صاحب خبره چې واورېد هغه سامان او غر صاحب په منځ کې پرېښود، رامنډې والې د خندا شین خوشحاله، مرحبا برسول الله، د الله پیغمبر په خیر علي، داسې درانه مېلمانه نن رالو. یا رسول الله تاسو رالی دا ټیم، دا خو داسې وخت نه دی چې ته راځې دا ټیم. هغه ورته صدقته ابو ایوب رښتیا دي وایي دا ټیم خو زه چېرته نه راځم. ابو ایوب یې ځان سره بوتو دغه ونو منځ له کوم ځای کې چې دا کجورو دا ونې وي، هلته یې رسول صلی وسلم کېنه و، ابوبکر ورسره مو، عمر ورسره مو. یعنې دې ټیم کې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه سره هغه انسان میلمه شوی دی چې هغه د ځمکې په د مخ باندې اوچت انسان دی، او هغه دوه میلمانه ورسره ناست دي چې هغه د پیغمبرانو نه بعد غوره انسانان دي د ځمکې په د مخ باندې. لاړ نو یو غونچه کې پرېښود یې ونې نه، تازه کجوره د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښوده. وی یا رسول الله داسې کوي، یخې اوبه د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودې او وی زه ځم یو څاروی حلالومه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته داسې څاروی حلال نه کړي چې تاسو ترې پیس کوئ، ځکه چې تاسو ترې پیدا اخلئ. نو هغه یو څاروی یو بیزې د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره حلاله کړه او هغه غوښه یې سره کړه او د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته یې کېښوده. رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه څه غوښه راواغسته او په روټۍ کې یې بنده کړه او ابو ایوب له ورکړه. ابو ایوب دا واله، هغه یا رسول الله په دې څه وکړم؟ وایي دا ویسه فاطمې له، زما لور له، د هغې هم درېیمه ورځ ده او څه یې نه دي خوړلي. نو دا هغې له ویسه ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د هغه ځای نه راپاڅېدو او هغه غوښه روټۍ هغې د رسول صلی الله علیه وسلم لور له ویوړو او بیا واپس راغی، د رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناستو او د خوشحالۍ نه یې څه خوړونه په مخ یې رسول صلی الله علیه وسلم ته غوښه وړه کوله، مخې ته یې ښوده، یا رسول الله تاسو خورئ؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یې ښوده، عمر بن خطاب رضی الله عنه ته یې ښوده. هغوی ماړه شو، سمه یې وخوړه، سمه یې وخوړه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي خبز و لحم، غوښه ده، روټۍ ده، کجورې دي، یخې اوبه دي، او د رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی په الله مې دې قسم وي دا هغه نعمتونه دي چې الله به د قیامت پر ورځ تپوس کوي زموږ نه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ابو ایوب انصاري رضی الله عنه وایي وی سبا به راشي زما خواله. او د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې چا به ورسره ښه وکړو نو د هغه له به یې د هغې مکافعه ورکوله، د هغه سره به یې لازم ښه کول. سهار له چې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورغی نو د رسول سره یو وینځه وه، هغې ابو ایوب انصاري له هدیه کړه، دا واله او استوصي بها خیره او خیال یې ساته او دا ستا دپاره هدیه شو. ابو ایوب انصاري راغی، ام ایوب ورته ویل دا جنۍ دا د کوم ځای نه؟ وی هذه هدیه من رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا هدیه د رسول صلی الله علیه وسلم راکړې ده موږ له، او رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې د دې عزت کوئ، د دې خیال ساتئ. ام ایوب ورته وی چې رسول صلی الله علیه وسلم تا ته ویلي چې دې سره به ښه کې، نو د رسول صلی الله علیه وسلم په دې وصیت به ته څنګه عمل کړې؟ د دې سره به څنګه ښه کوو موږ؟ هغه سوچ کې لاړو، بیا ورته وی غټ ښه دا دي چې د الله د رضا لپاره مې دا ازاده کړې ده، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې سره به ښه کوئ. نو د دې نه زیات ښه ماته نه دي معلوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې وصیت باندې عمل وشي. دا یو واقعه د ابو ایوب انصاري د ژوند. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه هغه صحابي دی چې د الله په لار کې قسمه قسم تکلیفونه په ده باندې راغلي دي، د خپل ژوند په جهادونو کې تیر کړی دی، د یو جنگ نه هم نه دی پاتې شوی، د یوې غزا نه هم نه دی پاتې شوی. د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد هم د ده ملاقات یا د سره چې به چا ملاقات کو نو د جهاد په میدانونو کې به ابو ایوب انصاري موندو. ابو ایوب انصاري اخرنی جنگ چې کړی دی نو هغه د قسطنطینیې هغه جنگ، انشاءالله هغه که الله ژوند راکو او هغه ځای د سیرت کې ورسېدو هلته به بیان کو. بیا قسطنطینیه چې کوم جنګ و د هغې امیر و یزید بن معاویه، یزید بن معاویه د هغې مشر او په دغه لښکر کې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه. او په دې وخت کې ناشنا خبره د ابو ایوب انصاري عمر 80 کاله و کله چې دغه جهاد له تله، او په هغه جهاد کې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه شهید کړی شوی او د ملګرو ته وویل ما په داسې ځای کې ښخ کوي چې چاته زما قبر نه معلومیږي. نو ملګرو مقه شان وکړو، هغې ښخ کو په هغه ځای کې. د رسول صلی الله علیه وسلم
د ګیرې مبارک یو څو ویښته هم د ځان سره ایښودي وو، هغې ته به یې کتو، رسول سم به یې رایادو، هغې ته به یې کتو، هغه ورځ به رایادوله چې ما د رسول سامان راغستی او کور ته ننوتی ومه، هغې ته به یې کتو. د رسول سم د مرګ نه بعد هغه ښایسته وخت رایادو چې رسول سم زما ګاونډي و. ناشنا واقعه د ده په ژوند کې دا هم ده چې دی بره اوسېدو، رسول سم لاندې اوسېدو، نو بره دی د خپلې ښځې ته وایي چې زه ډېر په شک کې یم، چین او سکون راته نشته. ښځې ورته یې ولې؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم زموږ نه لاندې یې، موږ بره دا بېادبي ده. لاړ په رسول سم پسې، رسول سم ته وی یا رسول الله که تاسو بره وخېږئ، رسول سم ورته زما دا کته علاقه خوښه ده او دا کته کور مې خوښ دی، ځکه زما خواته میلمانه راځي، وفود راځي، قومونه راځي، اسلام قبلوي، زه به دلته یم. یو ورځ بره د دوی په دې کوټه کې اوبه واوړېدې، نو دواړه ښځه خاوند ورپدو شو او دا اوبه یې وچولې، داسې نه چې ته دې نه اوبه وځي او په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ولګي. رسول صلی الله علیه وسلم به یې خوراک ولېږو، واپس چې به کله خوراک راغی رسول صلی الله علیه وسلم به ترې خوړلې وه. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه به پکې د رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتو چاپونه کتو او د هغه ځای نه به خوراک کو د برکت دپاره. او یو ورځ یې خوراک لېږلی رسول صلی الله علیه وسلم واپس چې کله راولېږو څه یې نه و خوړلي، راغې په رسول پسې یا رسول الله تاسو خوراک نه دی کړی؟ ویا ما نه دی کړی، په کې پیاز دي او زه پیاز نه خورم ځکه چې ما سره جبریل ملاقات کوي او د ملایکو هم د هغه څه نه تنګېږي د څه نه چې انسانان تنګېږي. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د هجرت په 52 کال باندې وفات شوی دی او په ده باندې مونځ هم یزید رحمه الله کړی دی او د هغه په لښکر کې دی د قسطنطینیه په جنګ کې شهید شوی دی او الله سبحانه تعالی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه هغه انسان چې کله په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان ولګېدو، نو راغی کور ته او د خپلې ښځې ته وی زه ستا په باره کې دا نه منم چې ته به داسې کار وکړې، او دا ظالمان د پیغمبر د بیبي په باره کې وی دی داسې کار کړی. دومره اوچت انسان رسول وسلم د سره څه وخته پورې و، انشاءالله خو هغه بیا لږ اوږده خبره په روان درس کې وبیانو چې بیا رسول وسلم د جومات بنیاد کېښودو، ځان له کورونه جوړ کړو. نو بیا هله رسول وسلم د ده د کور نه لاړ. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راورسېدو، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیمار شو، سخت بیمار شو، او بلال رضی الله عنه هم سخت بیمار شو. او کله چې انسان د یوې علاقې نه بل علاقې ته لاړ شي، نو د آب و هوا د لاسه او د موسم د بدلېدو د لاسه اکثر انسان بیمار شي. او دا خلک دي چې یو داسې علاقې ته رالو چې مخکې دوی دلته پاخه نه دي پاتې شوي، نه اوسېدلي، بل مدینه مشهوره و په دې باندې چې هلته بیماریانې به هم وي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیمار په کټ کې پروت و. عایشه رضی الله عنها وایي چې زه پسې لاړم، ما ورته ویل چې پلاره څنګه؟ وی ما له جواب راکړو په یو شعر کې چې کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنى من شراک نعله. وی هر سړی چې کور کې سحر کې نو ټول ورته په خیر وي، او دې غافله ته دا پته نیسي چې مرګ ده ته د پیزارو د تسمې نه هم زیات نږدې دی. بلال رضی الله عنه په کټ کې پروت و، تبه پرې راغلې وه سمه سخته، او په دې مخ باندې یوه کپړه اچولې وه، نو په منځ کې هغه کپړه لر کړه او یو شعر یې ووی الا لیت شعري هل ابیتن لیله بواد وحولي اذخر وجلیل. وی ارمان او پته نشتي او چې ما ته پته وی چې بیا به چېرته داسې شپه راځي چې زه به مکه کې شپه تېرومه. اذخر او جلیل د هغه ځای واښه دي، وی د هغه وښو په درمیان کې د هغې په منځ کې به بیا چېرته وخت تېرومه. وهل اریدن یوما میاه مجنه، او بیا به چېرته هغه چینې ته لاړ شم، د هغې مجنه نوم و، وی چېرته هغه چینې ته به د اوبو د څکو موقع بیا میلاویږي او که نه. وهل یبدون لی شامة وطفیل، او پته نشته چې بیا به چېرته د شامه او د طفیل هغه غرونه د مکې غرونه یادولي، هغه به چېرته بیا وینم او که نه. په کټ کې پروت و دا خبرې کولې. عایشه رضی الله عنها وایي چې زه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالم، ما ورته وویل چې یا رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیمار دی، بلال رضی الله عنه بیمار دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې اللهم حبب الینا المدینة كحبنا مکه او اشد حبا. یا الله موږ ته مدینه د مکې نه هم زیاته موږ ته ښایسته کړي او زموږ خوښه کړي.
او یا الله د دې نه بیماریانې ختمې کړي او یا الله د دوی په پیمانه کې برکت واچي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم هجرتو مدینې ته او دا د صحابه کرامو هغه خپل ملک ته هغه شوق او د عام او طبیعي خبره ما په تیر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې د ملک سره او د علاقې سره محبت دا د انسان طبیعت دی. هغه علاقه باندې مینی کوم علاقه کې چې انسان لوی شوی او پیدا شوی هغه علاقه که هر څنګه که هغه سرې شګي او که هغه تکې شنې ونې خو انسان د خپل ملک سره محبت د خپل علاقې سره محبت. ځکه رسول صلی چې کله د مکې نه راووتو نو په سترګو کې اوښکې او مکې ته وکتو دی ورته وویل زما ډېره خوښه یې زه دننه وتم خو که ستا د خلکو زه پرېښودی او رسول صلی د مکې نه را نو صحابه کرام ټول په مکه پسې بیا خفه و کوم چې د مکې نه راغلي خو الله سبحانه وتعالی هغوی له یو ناشنا ځای ورکړو مدینه. هغه الله داسې آباده کړه چې د اسلام مرکز او د اسلام یو دولت او ملک ته جوړ شو. او تاسو روان مدني سیرت کې به واورئ چې څنګه الله سبحانه وتعالی دوی بیا په دې مدینه کې خوشحاله کړي چې بیا که مکې ته به لاړو څه وخت دپاره بیا به واپس رالو. مدینې سره دومره محبت پیدا شو خصوصا په دې مدینه کې چې کوم انسانان اوسېدو د دوی سره. او انشاءالله پر روان درس کې به زه تاسو ته دا بیانوم چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا د دوی په منځ کې ورورولي قایم کړه. ناشنا واقعې ناشنا مثالونه د هغه ورورولي به زه تاسو ته بیان کړم کومه ورورولي چې د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې قایمه شوې. د هجرت د دې واقعې نه یو څو عبرتونه او درسونه اگر که بعض ما د واقعې په دې منځ کې ذکر کړي. اول کې خو دا خبره ساتئ چې دا هجرت صرف زمونږ په دین کې نه دی بلکې مخکې دینونو کې هم د هجرت عبادت شته. لکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لوط عليه السلام ابراهیم علیه السلام دوی مې هجرتونه کړي. نو هجرت دا په مخکې قومونو کې مو هغه واقع خو به تاسو ته یاد دی یو سړي چې یو کم سل کسان وژلي نو بیا ورته هغه عالم اول ورته هغه پیر دا ووایي چې ستا دپاره توبه نشتي نو هغه یې مړ کړو نو سل کسان یې پوره کړو. بیا چې کله د عالم سره ملو شو نو عالم ورته کومه طریقه وښوه هجرت وکړه. ته هجرت وکړه د دغه ځمکې نه لاړ شه په کومه ځمکه چې ته اوسېږې دلته ګناهګار او ګناهونه ډېر دي داسې ځمکې ته لاړ شي چې هلته نیکان خلک نو د هجرت مخکې قومونو کې هم شته. هجرت په دې واقعه کې اولنی درس هغه دا دی چې دین قرباني غواړي. دین څه غواړي؟ قرباني غواړي. دا دی افضل خلق الله على ارض الله. د الله په ځمکه باندې د الله په مخلوقاتو کې غوره انسان او غوره مخلوق دیم چې د 11 ورځې 12 ورځې دی په سفر کې تیر کړي دي سختې تیرې کړي د الله سبحانه وتعالی د دین دپاره. نو دین قرباني غواړي او دین محنت او کوشش غواړي او هغه دینداري ده کومه چې نن سبا رواج شوې ده چې بس هغه دینداري خوښه ده چې په هغې کې پستې پستې خبرې او پوس دیني نه بلکې دا کلمه چې موږ وایو لا اله الا الله محمد رسول الله نو موږ دا اقرار کوو چې موږ به د دې کلمې په سوري کې ژوند تېرو او د دې کلمې باندې د عمل کولو دپاره چې څه قرباني مخې ته راځي هغه به موږ هغه به ورکوو. داسې ده که نه ده؟ داسې ده که نه ده؟ داسې ده. نو یوازې د دینداري صرف په دې کې نه لکه نن سبا زموږ دینداري خو دغه ټک خطا مانځه کې ده بلکې دینداري دا نوم د قربانۍ دی اصل. موږ ته دا دین نن سبا سپک شوی دی ولې ځکه زموږ نه بېستلي نه دي خو د دې تپوس ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړه چې د خپل علاقه او خپل بچي یې پرېښودو خپله ښځه یې پرېښوده د هغه نه دین قدر تپوس وکړه. د دې تپوس د بلال رضی الله عنه وکړه
چې د مکې په غرونو پسې هغه دغه خپه دی جاړي هر څه یې پرېښودي. د دې تپوس ته عثمان بن عفان رضی الله عنه چې خپل ټول مال یې الله په لار کې لګولی. د دې تپوس ته عمر بن خطاب رضی الله عنه وکړه. د دې تپوس ته زبیر بن العوام رضی الله عنه وکړه. د دې تپوس ته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وکړه چې د هغه په جسم کې روغ ځای نه و. د دې تپوس د خالد بن الولید رضی الله عنه وکړه چې د هغه په جسم کې ډوغلې جوړې شوې وې زخمونو د تورې ګزار او د کاڼي ګزار او د غشو ګزار. د دې تپوس د دغه صحابه کرامو نه وکړه. د دې تپوس د جابر رضی الله عنه وکړه چې د هغه پلار پکې شهید شوی. د دې تپوس د عمرو بن الجموح رضی الله عنه وکړه، بوډا انسان او ګوډ انسان هغه پکې شهید شوی دی. د دې تپوس د حمزه رضی الله عنه وکړه. د دې تپوس ته دغه اوچتو انسانان نه وکړه د دین تپوس هغو به ته وایي چې دین څه قدر ما او تا ته دین په میراث کې میلاو شوی او زه شکر دی چې 5 وخته لمونځ کوم او چې بیا درس ته کېناستو دا خو بیا ځان په داسې معمولي چا ورکوي هم نه ځکه چې درس ته به کوم کښېني دا خو بیا ډېر اوچت دی وایي. موږ ځان ته داسې په دغه ګورو چې امام څه دینداري کړې ده. څه د اعمال دا لږ ډېر اعمال کوو دا چاته د بیانولو هم نه دي. دا چاته څوک نه بیانوي. دا د بیانولو نه دي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په تبوک کې دغه وکړو د صدقو امر یې وکړو چې راوړئ صدقې راوړئ مالونه ځکه چې په وخت کې حالات داسې وو نو چې کوم مالدار صحابه کرامو هغو ښه مالونه راوړو غریبانان پکې وو لکه چا په شان د چا واقعه موږ ذکر کړو ابو عقیل رضی الله عنه هغه سره لږې غوندې کجورې هغې پټې راغستې. ګوره خبره مې دې پورې شروع کړه چې کمزوری عمل دي نو پټې ساته د هغه د عمل دومره اوچت دی او پټې ساتي. په دغه وخت کې د هغه د عمل کمزوری نه دی ځکه چې یو سړی مزدوري وکړي او په هغې له یې کجورې واخلي او هغې ځان سره راغستې او نورو سره هېڅ هم نشتي. رسول صلی الله علیه وسلم ابو عقیل سندې راوړي یا رسول الله بس واچوئ ډېري ته واچوه ابو عقیل سره د جړه هغه لږې کجورې هغه ډېري ته واچول. جړلې ولې جړلې په دې چې که نور سوی هغه هم قربانول. بیا لاړ نو په رسول صلی پسې راغی لږ صاحبه یا رسول الله وایي جهاد له به کله وځو. اوس د ده په زړه کې دا دي چې په دې کې خو زما نه داسې خاص کار ونه شو خو دا بدن دله ټول خاورې کوم خو صرف ما ته ورځ وښایي چې کومه ورځ به ځو. دغه خو زه نشم کولی د مال دا څومره چې مې کولی شو هغه مې وکړه. وخت په وخت به راننوتو یا رسول الله مجاهدینو نومونه لیکلی کېدو یا رسول الله زما نوم پکې لیکلی شوی او ستا نوم پکې شتې وی. دا په زړه کې یو تنده پاتې شوې ده. دی غواړي چې دا تنده مړه کړي. دی غواړي چې د الله د دین دپاره څه وکړي. حالانکې ده چې دا څه کړي دي دا ډېر څه دي دا ډېر زیات دي خو ده ته د خپل عمل وړوکي ښکاري او ما ورته لږه غونته کې دینداري کوو هم پته چې قبلېږي که نه قبلېږي په څه حال ده نه ده الله ته خبر دی. هغه هم بیا بیانوو او ځان ته داسې په یو دغه ګورو چې عقیده مې د سلفیت ته او عقیده مې د توحید ده او د پیغمبر په لار روان یم او بس زه څوک یم نه څو پورې چې تاسو د ځان نه دا خبره نه وي ویستې چې زه د هغه وخته پورې ته دینداره کېدی نه شي. ځکه د سلفو دا طریقه و چې د ځان نه به یې مشر ولیدو نو یې زموږ نه غوره دی نیکیان یې ډېرې کړي دي او چې د ځان نه به یې کشر ولیدو یې زموږ نه غوره دی ګناهونه یې لږ کړي دي. هر یو به د ځان نه غوره ګڼو. دا سړی چې ځان کمزوری ګڼي دی محنت کوي خو دا چې ځان ته ګوري چې زه م څوک یمه دی محنت نه کوي. دی به دغه لږ عمل ته کښېني یو وخت راشي چې هغه لږ عمل یې څه شي هغه هم ختم شي هغه تیم الله واخلي. نو ځکه دا کم لږ ډېر اعمال چې موږ کوو دا هم پټ ساتئ اخلاص پکې د الله دپاره راولئ لکه چې دغه لږ ډېر اعمال دی هغه هم په ریاکارۍ سره تباه و برباد شي. نو دین څه غواړي قرباني غواړي او دا سیرت ټول د قربانۍ دی او انشاءالله تاسو وینئ په روان درسونو کې ځکه چې مدینه کې د غزواتو د جهادونو سیرت دا په مدني دوره کې دی
غزوه احد او بدر دغې نه مخکې او بیا د خندق واقعه او تبوک واقعه او حنین او داسې غزاګانې به کې تاسو وینئ چې د صحابه کرامو د خپو نه به کې پټونه تلي سفر د لاسه. د دین قرباني غواړي، دین داسې قرباني غواړي چې الله ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې څه وښو، خپل زوی حلال کړ. نو سحر له ډاري خپل زوی ته وایي یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. زوی خوب کې مې لیدلي چې تا حلالوم. علما وایي چې دی د هغه نه اجازت نه اخلي، خو دی هغه ته دا خبره په دې کوي چې دی ځان څه کړي، ځان تیار کړي، نیت برابر کړي، نیت برابر کړي چې دا کار به د چا دپاره کړي، دا به د الله دپاره کړي. قال يا أبت افعل ما تؤمر. پلار وایي څه چې ته الله وایي هغه کوه، ما به انشاءالله په صابرانو کې ومومې وایي. هغه زوی بوډا پلار روان کړی دی، ځوان زوی چې کله د محنت او د مزدورۍ ورځې راغلې هغه روان کړی دی، بوی ته چاړه او زر راغستی. وی دې زوی ورته ووایي چې پلاره کله چاړه زما په مرۍ کېدې نو ما ته ګوره مه، بیا به دې راباندې زړه سوځي. هغه چاړه یې پرې کېښوده، الله طرف نه اعلان وشو. اعلان څه وشو؟ ابراهیمه بس تا ګټلې ده، ځکه چې دا قرباني ته ورکړې، امتحان کې پاس شو. ځکه الله څه ووایي اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات مخکې څه دي فاتمهن. الله وایي امتحانونه یې پوره پوره سرته رسولي. داسې دینداري په ځان کې راولئ چې بچې موږ قربان کړو د الله دپاره. موږ په خپلو بچو باندې دیني سبق نشو ویلی، دیني سبق مې نشو ویلی، بله قرباني خو پرېږده. موږ خپلو بچو ته الله نشو ښوی، پیغمبر ورته نشو ښوی. دویمه فایده او عبرت او درس په هجرت کې رسول صلی الله علیه وسلم دا ټولې سختې زما او ستا دپاره تېری، دا ټولې سختې زما او ستا دپاره تېری چې ما او تا ته هدایت میلاو شي، چې ما او تا د جهنم نه بچ شو. دې دپاره دا سخته تېری. ځکه رسول صلی الله علیه حدیث کوي وایي زما مثال داسې دی لکه یو سړی چې د اور د کندې په غاړه ناسي او دا خلک راځي د اور ته دانګي او زه د بړې نه رانیسم او منع کوم، تاسو مه ځئ دې اور ته. دا پیغمبر یوازې دغه یوه سخته تاسو اورېده، هغه سختې خو تاسو اورېدلي دي که د مکې، هغه د مکې 14 کاله کمې سختې چې هغه مونږ بیان کړي دي، د هغه سختې سره دا سخته که او بیا هغه سختې 10 کاله چې کوم په مدینه کې د هغه به مو واورئ. دا انسان 30 کاله په سختو کې ژوند تېر کړی، دا ټول زما او ستا دپاره. د ده د جسم هلته ارام شوی دی چې کله دې ساه ووته. او ځکه تاسو به واورئ کله چې د سیرت ختمو د الله په توفیق سره چې زنکدن په وخت کې فاطمه رضی الله عنها راله، وا کرب ابتا په ژړا شو، هلې وایي زما په پلار باندې سخته ده. رسول صلی الله علیه وسلم لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سخته نه وي، په ارام به شي. هلې رسول صلی الله علیه وسلم په ارام شوی چې ساعت یې ووته د هغه دا بدن غلی شوی، چې ساعت یې ووته دا قدمونه ودرېدلي، چې ساعت یې ووته هغه لاسونه چې دعوت او جهاد او یعنې کم عمل به یادو، کم قرباني به یادو د رسول صلی الله علیه وسلم. نو د دې په بدله کې به ته دا کوې چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی. د دې په بدله کې به ما او تا دا کوو چې د رسول زما حدیث راورسي پای پورې به خاندو. د دې په بدله کې زما او ستا رد عمل به دا وي چې د رسول زما حدیث راورسي دا به د امام شافعي، دا به د امام مالک او دا به د امام احمد بن حنبلي. د دې په بدله کې به دا کوو چې دا حدیث د عربو دپاره دی او دا د پاکستانیانو د پښتنو دپاره دی. د دې په بدله کې به دا کوو چې طریقه او مذهب به د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې او د مذهب نه جدا کوو. د دې په رد عمل کې به دا کوو چې موږ به صرف په خپلو مدرسو کې د بزرګانو او د امامانو کتابونه پړاو، د رسول صلی خبره به نه کوو. د رسول صلی چې څه کړي دی ستا دپاره کړي دی، زما دپاره کړي دي. اوس
ستا به پته ولګي چې ته د به خبره باندې څنګه عمل کوې. نور خو موږ سره څه هغه وخت کې موږ نه وو، دغه قرباني موږ ورکولی هم نه شوې که موږ په هغه ټایم وې. اوس معمولي قرباني دا دی چې د به د خبرو عمل وکړه، د به سیرت روان شه بس. نو دا به کې هم دا ډېر نشي کول. دریم عبرت او درس هغه دا دی چې هجرت یوازې دې ته نه وایي چې ته د یو علاقې نه بلې علاقې ته لاړې، بلکې د هجرت یو قسم دام دی چې ته د ګناهونو نه هجرت وکړي. د څه نه هجرت وکړي؟ د ګناهونو نه. هجرت د الله تابعدارۍ ته او د پیغمبر تابعدارۍ ته. والرجز فهجر، والرجز فهجر، د رجز نه هجرت وکړه، یعنی د غیر الله د بندګۍ نه هجرت وکړه، د شرک نه هجرت وکړه، د ګناهونو نه هجرت وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي یو حدیث کې متفق علیه، حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، والمهاجر من هجر ما نهى الله، او مهاجر هغه دی چې هجرت وکړي د څه نه؟ د هغه کار نه چې الله ترې منع کړی. دغه شان یو هجرت دام دی چې ته د ګناهګارو خلکو نه جدا شي. د چا نه جدا شي؟ د ګناهګارو خلکو نه هجرت وکړي. ملګري دي ستا، خپلوان دي ستا، هغوی چې کومې خبرې کوي، د هغوی چې کوم مجلسونه دي هغه د شریعت خلاف دي، ته د دوی نه هجرت وکړي، ته د دوی سره نه کښېنې. الله څه وایي؟ واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. دغه په مکه کې الله ویلي هجرت وکړه د مشرکانو. نو دې ټینګو هغه مدینې ته نه تر دې کې هجرت نه څه مطلب دی؟ د دوی د مجلسونو نه هجرت وکړه، د دوی د بیټکونو نه هجرت وکړه. دا شان یو هجرت څه دی؟ د زړه هجرت الله ته، اخلاص، محبت د الله سره، دنیا نه بې رغبتي. یو درس او عبرت په دې کې دا دی چې صبر ساته، صبر کوه او یقین ساته چې اخرنۍ ګټه هغه د چا ده؟ هغه د مؤمنانو ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دومره صبر کړی دی، الله سبحانه وتعالی ورته څه ورکړو. یو درس په دې کې دا دی چې د مسلمانانو تاریخ چې کوم دی هغه د هجري تاریخ دی چې هغه تړلی شوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم په هجرت پورې. موږ ته هېڅ ضرورت نشته چې د انګریزانو تاریخ استعمال کړو. موږ ته هېڅ ضرورت نشته چې د عیسی علیه السلام د پیدایښت سره چې هغوی کوم تاریخ تړي هغه موږ استعمال کړو. زموږ د څه کار نشته. زموږ خپل تاریخ دی الحمدلله، زموږ خپل کلنډر دی الحمدلله. خو افسوس خبر ده که زه اوس بدګماني نه کوم، حقیقت وایم. که تاسو کوم یو کس راپاڅوم چې د عربۍ د 12 میاشتې ماته شمار کې نشي شمارلی، او چې د انګلیش هغه شروع کړي او اګست او سپټمبر او اکتوبر نومبر او دسمبر او سټارټ بشي، تر دې چې موږ په کورونو کې بوډایګانو ته هم دا نومونه معلوم دي. صحیح ویلی هم نشي، خو وایي دقه دغه د انګلیش دا نومونه وایي. او زمونږ چې کوم تاریخ دی هغه موږ پرېښودی د کوم ځای نه به عزت راشي. څنګه موږ عزتمند شو؟ تاسو ته اوسه پورې یو یهودی نصرانی لیدلی چې دا هجري تاریخ استعمالوي؟ چې ته لیدلی یو انګریز یا هندو، نو موږ سره د هغوی په تاریخ پورې نښتي یو. زمونږ خپل تاریخ هغه دا د عربۍ تاریخ. صحیح تنخواه پرې راځي، بل څه کار ابې کوه، په خپله ګړۍ کې د عربۍ تاریخ ساته، په خپل کلنډر کې، په خپل موبایل کې محبت کوه د دې خپل تاریخ سره، ځکه چې دا موږ ته یو غټه واقعه رايادوي، او واقعه د څه شي؟ واقعه د هجرت د رسول صلی الله علیه وسلم. دې کې دا فایده ده چې څوک د الله دپاره څه پرېږدي، الله هغه له ډېر څه ورکوي او د هغې نه غوره وله ورکوي. مسلمانانو مکه پرېښود، الله وله څه شی ورکو؟ مدینه وله ورکړه. د هغې نه غوره ځای، د هغې نه غوره ملګري، امن او امان او سلامتیا والته الله وله هغه ځای ورکو. ځکه چې دوی مکه پرېښودې وه چا دپاره؟ د الله دپاره. بل دې کې دا درس او دا عبرت چې د زنانو غټ کردار دی د اسلام په تاریخ کې، او د ځوانانو خو بیا ډېر غټ دی. د زنانو دا کردار موږ د کوم ځای نه واغست؟ ام معبد د دې نه غټه قیصه، اسما بنت ابوبکر، خوراک چې راوړو رسول صلی الله علیه وسلم. د زنانو تاریخ ته دور دی په دې سیرت کې، د زنانو کردار دی. زموږ زنانې دي غریبانې د دغه نه روزي بورچخانې نه، دغه پراټي دي ټپ ټپ او د انګوري دي واړه دي. یو د دوی هم تاریخ دی، او یو د هغه زنانو تاریخ، او د ځوانانو تاریخ خو بیا او ټول ځوانان دي. کوم ځوان تاریخ پکې تاسو واورېدو؟
د هجرت کې کوم یو ځوان درته نه یاد نه هجرت کې منځ کې علي رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه عبدالله اجوال ته شپه به یې کوله عامر بن فهيرة سراقه بل نه بیا چې داسې ځوانان زم چې قرباني ورکړي دا ابو ایوب بیا د هغه نه اسعد بن زراره او داسې نور ټول ځوانان دي ځوانانو دا ټول ځوانان دي او دین یې زده کړي ځواني څه ته وایي په دې کې یو درس دا مو چې په مشر باندې به سخته د کشرانو نه زیاته وي دی به د کشرانو نه رسول سم د خپل ملګري د ځان نه مخکې ولېږل ګوره داسې ونه چې تاسو زما خوا او شاته ځئ که به ما مله وشي هغه یې ولېږل په خپل روان دی داسې مشري او چې کله داسې مشري د ده مشرتیا چې هغه کامیابی دا یو څو عبرتونه او درسونه اگر که باز پاتې شو هغه به انشاءالله په روان درس کې بیانو په روان درس کې به انشاءالله مدني ژوند دا په څو مرحلو کې تقسیمیږي هغه به بیان کو او بل هلته به دا خبره بیان کو چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا کله مسجد نبوي جوړ کو هغه څنګه جوړ کو او په مدینه کې کم کم خلک اوسېدو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړ د دې تفصیل به انشاءالله په روان درسونو کې کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ دلته جمع کړي او دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کې هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين